موږ ستا پوروړی ملت یو. په رسنیو کې د 2014 کال نغارې ډنګېدلې. ولس په یوې ویره کې ډوب و. هیڅ څوک نه پوهېده چې سبا څه پیښیږي. د دې هیلې څرک نه لیدل کېده چې موږ به د یو ژوندي او واحد ملت په توګه د راتلونکو بدبختیو پر وړاندې ګټونکي شو. یو لوری د سیاست د سخوندرانو داخلي کشمکشونه او دسیسې، بل لوری د طالب ترڅنګ د یو بل خونړي دښمن توره څیره مخ پر بربنډېدو وه. د پردیو پروپاګند او تبلیغاتو خلک تر دې کچې ناهیلي کړي وو چې خپلې پلرنۍ ځمکې یې خرڅولې او د خیالي جنتونو په تمه د لویدیځ او اروپایي هیوادونو په لوري د سفر موزې په پښو کړي وې. څوک په لارو کې د قاچاقبرانو د ناانساني چلند له امله مړه شول. څه په سمندرونو کې د مایانو خوراک شول او یو زیات شمیر تیتو پرک او د پردیسي سختیو سره لاس او ګریوان شول. هغوی چې په وطن وو له زړه یو خدای جل جلاله خبر وو. دښمن تر دروازو را رسېدلی وو. په ښار کې به هرې چاودنې سل کسان وژل. ښار د طالب قصابه وه او افغانان یې پسونه وو. د ګاونډیانو د نندارې وروستی حد وو. دوی چې څه غوښتل پر موږ یې کول. پر هیواد د ویرې او فقر څادر غوړېدلی وو. بودیجه صفر وه. د هیواد هغو بچیانو چې په لومړۍ کرښه کې له هیواده دفاع کوله 4 میاشتې خپلو کورونو ته پیسې نه وې لیږلي. په دوی کې ښایي داسې کسان هم وو چې د کور چلاوې پر همدې پیسو وو. ډلې ټپلې جوړې وې. هیواد په څو برخو ویشلی وو. هیڅ دا فکر نه کېده چې کومه معجزه به وشي او د خلکو په زړونو کې پرته ویره به ووژل شي. خو لوی خدای جل جلاله لکه په دې ولس چې د خپلې مهربانۍ څادر غوړولی وي او هغه متل رښتیا شو چې په هرې شپې پسې سبا وي. تعداد آرای آقای اشرف غنی دکتر اشرف غنی بوده 4,485,888. د 2014 کال په ټاکنو کې بری وموند. خو سیاسي سیالانو دی د ډیموکراسي اصولو او د ملت ارادې ته غاړه کېنښوده او ارګ ته تر رسېدو وړاندې یې درته یو حیرانونکی بحران ایجاد کړ. د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې استاد، د نړیوال سوداګریز بانک تجربه کار کارکوونکی او د نړۍ په کچه علمي شخصیت ښاغلی محمد اشرف غني د یوه سخت وضعیت سره لاس او ګریوان د ملت پر وړاندې ولاړ وو. یو لوري د سیاسي سیالانو له ډیموکراسي او د ملت له ارادې مخ اړولی وو او بل لوري د هیواد د راتلونکي هیلې در پورې تړلې وې. ته لومړی هغه څوک چې د افغان وطن د تاریخ په پاڼه دی یو نوي کرښه نوی باب ولیکه. سوگند یاد میکنم که به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که تا وویل موږ تل جنګ ګټلی خو سیاست مو بایللی. دا ځل سیاست ګټو. 15 کاله وروسته دا دی موږ په هماغه مرحله کې یو چې ویلی شو هو موږ دا ځل سیاست وګاټه. له نړیوالو او د سیمې له هیوادونو د هیر شوي افغانستان نوې څیره دې راښکاره کړه او په هسک غږ دې وویل چې افغانستان به د سیمې او نړۍ د وصل په نقطې او د ترانزیت په څلورلارې بدلوم. زموږ یو خودغرضه ګاونډي پنجاب به د جګړې په سنګر کې د طالب په اوږه ټوپک کېښود او د کندوز او غزني د نیولو شومه اراده به یې په زړه کړه او کله به یم ستا د رام کولو لپاره د تورخم دروازه د سوداګرو پر مخ وتړله. خو ستا با تدبیره او اقتصاد محوره سیاست افغانستان له انحصاره را بهر کړ او د کراشي پر ځای د چابهار، لاجورد لار، هوایي دهلیزونو د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د ښه اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په ایجادولو سره پاکستان په خپل رنګ کې کوټ کړ او پر ځای ده چې اوس ورته په هسکه غړی ووایې دروازې دې در وتړه. د ګران افغانستان لپاره ستا اوږدمهاله او نتیجه ورکوونکې برنامې او طرحې د دې سبب شوي چې په کور دننه یو شمیر بهرني دښمني کړی درپسې ډول ډول منفي او پوچ تبلیغات پیل کړي. خو تا سر ټیټ نه کړ
او د هیواد د سرلوړۍ بهیر دی روان وساته. دوی یو ځل بیا د افغانستان د ټوټه ټوټه کېدو او بربادي خوبونه لیدل، خو تا پرې نه ښودله چې د افغانستان اتله ملي اردو ړنګه شي یا د هیواد سیاسي جغرافیه وویشل شي او یا هم د زده کړو او پرمختګ بهیر دی ټکنی شي. د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات راغلل، هوایي ځواک تر یوه بریده تجهیز او د لا ښه کېدو لپاره ورسره ژمنې وشوې او لسګونه زره ځوان نسل مو په هیواد او له هیواده بهر په زده کړو بوخت دی. تا خپل زعامت ثابت کړ، له یو شمېر وسلوالو ډلو سره دې سوله وکړه، هغه چې د ټوپک په شپېلۍ خبرې کولې اوس د ټاکنو خبرې کوي او یو شمېر نورو ته دې د خبرو کولو دروازې پرانیستلې، خو هغوی ته لکه لا هم خدای تعالی هدایت نه وي کړی. ته رښتیا وایې چې زه له هیواد سره لیونۍ مینه لرم، خو دا خبره دې بیا نه منم چې وایې په دې که لیونی یم نو یم دې، ته یو قاطع او بریالی رهبر یې، زه له تا څخه د مننې توري نه لرم. کلیزه دې مبارک شه. امروز این دستای توانایی